رمضان مبارک په میاشت کې مشکله چار په ځون باندې کله هم اړولای دا سه چار وی چې هغه مشکله وی یا د ډیر وخت پاک ډیر وخت لګیږي بیا هغه چار توس پریشانه د مخه کوي شعبان په میاشت کې هغه چار ختموي مثلا د کور تعمیراتی چار دو کور جوړاوي یا بل څه جوړاوي کوټه جوړاوي دا چار په رمضان نه د مخه کا یا په کور کې رنگ لګاوي دا په رمضان نه د مخه کا دا سه په کور کې ماشين دی جنریټر دی بل څه شي دی انجن دی تشول دی هغه جوړاوي په رمضان نه مخه جوړاوه په رمضان مبارک په میاشت کې خپل ځون ته تکلیف ما جوړاوه او دا سه هر مشکل چار د دفتر چار وی د کاغذي چار وی پروجیکټ وی چې هر قسمه چار وی په رمضان مبارک نه د مخه ختم کوي ځکه چې رمضان مبارک میاشت د عبادت ته پوره خاص کوي د چاره د پوره مخص کوي د عبادت ته پوره خاص کوي او په دغه میاشت کې ملازمین وي مزدورون وي ته تنخواه ورکوي چار درته کو غلام دی وي یغه ته سہولت جوړ کوي یغه ته د راحت ول زندگی جوړه کوي لاس घंटे مزدورا په کې پرېژا کې 15 घंटे په کا پابند درانا چار کې پرېژا کې سوکا چار په کا پر درجنه بغیر درانا چار په کا رجا ته ورته سونه کا لکه څنګه چې زون ته سہولت جوړاوي دا سه مزدور ته جوړاوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دی چې کیم سړی د رمضان مبارک په میاشت کې خپل مزدور ته سہولت جوړ کو الله تعالی د دغ سړی مغفرت کو او الله تعالی د سړی د جهنم د یور نه بچ کوي ویله مشتوس دا غلط فهمي کې مبتلا یا چې مزدور دای مزدورا دا کو ولې خمونه ریپي وخلی غلط سوچته دی په دغه میاشت کې هر چا ته رعایت دی الله تعالی هر انسان ته رعایت ورکړی دی یو مزدور چې هغه د تو ما تحت دی ته د الله تعالی نه رعایت غوړي چې کیم د تو ما تحت یخت رعایت ول نه ورکوي بهرال خلاصه دا چې کله دا میاشت تاسو باندې دغه د استقبال د پورا اهم شایده دی چې مشکله چار درنا چار وجدا چار دا پرېژنه مخه ختم کاوه چې کله رجا در بونه شي پاکي معمولی چار سوکا چار کا چې بیا توستا رمضان مبارک میاشت د عبادت ته پورا خالی وي